را سره میلمه دی ډېر قدرمند ګلقند را سره میلمه دی. ګلقند ته ډېر په خیر راغلی وایي. ګلقند صاحب ستړی مه شي. هلو ګلقند صاحب ستړی مه شي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغی. ته ټوله یې السلام علیکم چې ښه خو یې که نه جوړ یې تکړه یې او ډېره مستنه کوي تاسو چې پر خپرونې ته راوستلم او ما په پن په بوره کې خلکو له آګوهي ورکو. زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو زموږ خپرونې ته راغلی. دلته کې موږ سره میلمه شوئ او په دې خپرونه کې څنګه چې ما کتونکو ته وویلي چې موږ سره ډېر ښه شخصیات راځي او نن را سره ګلقند صاحب دی. ګلقند صاحب تاسو نه به ډېر زیات تپوسونه کوو. که تاسو ما ته لږه شان توجه راکړه دا به ډېر ښه وي. زه ستاسو توجه غواړم جي. خلو کار سره اشتری نو مو سره زه ستاسو پام ځان ته راګرځول غواړم. ښه نو مو ته خبرې کوي خو سندرې ته ویایم خلو چې زما مطلب دا دی چې تاسو ما سره خبرې وکړئ. ډېر کتونکي ستاسو په تمه دي. زموږ دا خپرونه ډېر خلک ګوري. خلو چې ډېرې خبرې سره وکړم سندرې موسیقي خلو چې ډېر څیزونه یې لا ویایم. هغه موږ ته پته ده چې ستا سندرې ستا موسیقي چې کوم ده ډېرې زیاتې مزیدارې دي. ابه مه ورو خو ته را سره خپل تعارف وکړه. څه یې سره وکړم؟ خپله پیژنګلو را سره وکړه. پیژنګلو مو خو ګلقند نوم دی او ستا ګلقند نوم دی. ګلقند صاحب ما ته خو پته وه چې ته ګلقند دی خو دا راته ووایه چې د کوم ځای نه راغلی کوم ځای کې پیدا شوی. وړکیه زه خو خلو چې په کور کې پیدا شوی یم او پشتاخر یم. پشتاخر سره مې تعلق دی. ډېر وختونه نه پشتاخره کې اوسېږم. خلو چې ښه ته پشتاخره کې اوسېږې. درته موسیقۍ دنیا ته څنګه راغلې؟ نه خلو که دنیا ته تللی. زما مطلب دا دی ګلقند صاحب چې تاسو موسیقۍ ته څنګه دلته کې راغلی؟ موسیقي مو څنګه زده کړه؟ سندرغاړی څنګه جوړ شوي؟ دلته خو خلو چې روغلم په چینچي کې روغلم او هغه 15 روپۍ نه غوښتلې نو خلو که سره پنجه موته وه نو به 10 روپۍ باندې مې ورسره لونجه وه نو شل به دې ورکړی و که نه؟ نو خو بیا هغه سره موتې نه وي. موته ویې چې شل روله روکه نو مې چې خلو چې ځان له خو بد یې او موته ویې چې لکه 15 روپۍ موله پرېږده که نه. موته چې موله پرېږده ما چې خلو که یې ته پرېږده. دا خو ته ډېر سخت سړی. نه خلو چې وستوز یم موسیقور یم. خلو چې ډېر شوګردون میري ډېره خلو چې دا خو به راته وایي ستا څومره شاګردان دي؟ خلو مې نه خطو کوي نو ډېر ویړکې مري پکې جناکان دي خلو چې پکې هلکان هم پکې خلو چې او موسیقي هله خو داسې روغلم چې په مجلس وایي په کلي کې. ستاسو کلي کې مجلس خلو چې راباپیونو کباپیونو منګای خلو چې ټوټکای ورسره ومو. خلو چې څه ورسره وو؟ ټوټکای خلو چې ټاټکې ورسره وو؟ ډبګای غونته څه شی وي نو هغې چې ستر سندرغوړي وي چې کابل نه مرغوښتي دي. کابل نه راغلي. د کابل نه راغلي. زه وړوکی وم. نو مو ته چې راغلم نو چې هغې چوربیتې کولې نو چې چوربیتې کولې مو ته ویل چې ویړکه زه مې ته خوله لوړم مې ته چې وستو ده دغه چوربیتې موربیتې میله مخ یا کنه می شوق دی. ښه ته ورته ووایه چې ما ته هم راځي. خلو چې شوق دی و. خلو چې شوق مې پخوانه و وړوکی وم. بس بیا ورسره کېناستلم نو بیا چې سندره مې شروع کړه خلو چې سخت ګزار یې ورته په مخ روکړو. غزار یې درته درکړو؟ څپېړه یې درکړه؟ خلو چې ما ته ویایي چې ته سندرې مه ویایه. مې چې بلې وی چې خلک نشه کوې. مې ټوله زه بنګ لیدل شم چرس لیدل شم چې تاسو مو سندرو له نشه کېږو. خلو چې مو نه جیله سو تا نه سوځېدو. خلو چې خلو چې نه مو سورونه خلو چې تیاراوم په کوله کې خپل سورونه تیاراوم. خلکه ستا خامخا تاسو استاز یې. خلو چې هغه ټیم کې چې تا نه هغوی سوځېدل تا کومه سندره ویله؟ ما ویل چې زه په مکیزونو یوره او خلو چې حجرې له ډکه لوټې نوړې بله ډیوه وړې
نو په دغه کې خو خاطو شم مې چې لوټې نو ډیوا یو شي دا ته چې خونه رړنګ شه ډیوا رو مې چې لوټ مې خو په خیال خو لوټې نم رونو وی ډیوې مرانو صحیح خلو چې ساخ یې وله وې وخلې ډېری وخلې نو خلو چې گزار ارتارو کنه مال چې خلو چې موسیقور یې چې سړی ما طبیعت چې خلق نشه کاوي لکه تی نه برداشت کولی چې خلو کوي برداشت کولم مړه بیا مې بلا خبره وکړه خلکو خرطاویل چې ته خو لوی ستر سړی یې فنکور یو په دغه ځایونو کې وخت مه ضایع کوه لوړ شه پېښور له خلو چې بیا پېښور له راغلم دغلته یو سټوډیو وه نو چې وستوز لا راغلم ما ته چې زه خو موسیقي زده کوم ارتاویل چې سور ارتا کېږده خلو چې ما ورته روغ شروع کو چې ما ته چې خلو چې نن خو مې په دې سټوډیو کې ولدلې خو جیلس و هغه ویل چې دا خو روشو چې کرن خون هارون بوچا ګل پاڼه هغې خو رزق به هغې به څه شی کوي ورته ویل چې په دې سټوډیو کې مې که بیا وکتلې خلو چې په خیر باندې ماتې کړم او سیده سټوډیو نه مړه په دیکو ویستم خلو چې ولې دا لکه هغې له پته وه چې وستوز دی که نه ما خو ورته سور ما خو ورته شولي استوز ټاکار او خلو چې څه نومېږي رفیق شینواري هغې سورونه مې تا سټوټ که نو هغه ویل چې ویل کې خو ځان لا ځای پیدا کوي ګلقند صاحب دا راته ووایه چې په موسیقۍ کې مطلب دا جیلسي ډېره زیاته ده مطلب یو بل نه خلک سوځي چې دا مخکې لاړ نه شي خلو چې ډېره زیاته رو هر سړی ما خلو چې ستر وستوز یم ستا شاګردان شته دی کم ځای کې نن سبا اوسي خلو چې ډېرې شاګردان مې شته رایي پاکستان کې خو نشته رایي خلک بار ملک دی انګریزانو سره کلوسونه اخلم انګریزانو ته کلوسونه اخلم او خلو چې عربیون دی هغې ته پکې کلوسونه اخلم او پښتانه خو یې ما قدر چېرته کوي لکه پښتنو کې د سندرغاړي قدر نشته نه پاکستان چې کله دون جوړېدلو که نه پاک سرزمین څه شی جوړېدل پاک سرزمین دون چې جوړېدلو پاک سرزمین څه دون نه رای هغې پوره چې پاک سرزمین شادوباد هغې موسیقي چې جوړوله نو خلو چې زه ورسره قومي ترانه یادوئ دې کې تاسو هغه ټیم کې موجود وئ سر خو یې تا ما خولی ما ورته چې پاک دا سونګ د ترانه ده سندرارو پاکستان سندرارو د پاکستان قومي ترانه ده نو رباب پر سره غاولو مې سره ګټور غاولو رباب پر سره لکه تاسو خلک دې طرز هم تاسو طرز ته مو جوړ کړی مارته چې پاک سرزمین هغې به خلو چې بل څه ویل نه دا خو مونږه لکه اورېدلي دا دي چې دا حفیظ جلیندري چې کوم دی دا لیکوال دی لیکوال یې هغه و خو ما ته چې ته ورته طرز جوړ کړه ته ستر وستوز طرز یې لکه ستاسو دی خلو چې نو بیا څه انعام مینام درکړو دغې که نه خلو چې انعام یې راوکړو درې کو سیر په مخ ساپېړه په مخ یې درله ما ته چې ټول عمر ته یوده وي دا وجه څه کېدی شي ګلخان استاد چې مطلب کوم ځای ته تاسو ځئ هلته کې ګلخان صاحب چې کوم سپېړې خوري د دې د وجوهات څه دي ګلخان صاحب دا به تاسو نه ورو برداشت خلو که په چوکین شتری هر سړی ویوي چې بس زه یم وړو په ویډ کې په کتابونو کې به چې لطیفې لیکلې کېدلې یود دي شي میږي او هتي هغه لطیفې به مو جوړولې کتابونو له به مې ورکولې د لطیفې تاسو میږي او خلو چې د هتي او د میږي چې ډېر زیاتې لطیفې مشهورې تاسو ټولې مو جوړې کړي ترسټیکروم چې مو جوړه کړی ترسټیکروم انګریزانو مو کلوسونه تاسو خو بیا ډېر لوی شخصیت دی اوس سرونه یې ته جوړوم نور له مې اوس هم څلور سرونه یې خیري بېګار نه باران وولي څه شي وړي درنه باران سرونه باران درنه وړي باران ما زه خو چې سر جوړ کړم نور له یې کېږدم اوس یې خوشحال خون خټک کالوم دی هغې له سر ته یې راوم خو اوس یې ورته مونږ به تاسو نه ګلقند صاحب اورو د خیر سره دا ته ووایه چې بهر ملک ته مو چېرته وزټ کړی بهر ملک ته تللی خلو چې ډېر تللی یم کم ځای ته تللی اشنغاری فردوس تاکل کارخانه کم ځای ته
پیشتاخره خو مې خپل کړی دی خپل ملک دی پیشتاخره او ناګومان لان تلایم شب قدر لان تلایم بریکوټ یو ملک دی خلو چې ډېر ښکلی ملک دی غرونه امري پکې باټخیلې نه چې باټخیلې لان تلایم ته خو بیا ډېر د کار انسان اټک لم تلایم خلو چې خو خلک دغه انګریزانو سره مو قدر شته رای امو پاسپورت نه و خلو کا پاسپورت به پاسپورت یې چې دی لکه تاسو سره پاسپورت نه و تاسو به دغه ځایونو کې پاسپورت چې دی خلو چې دارې لن تلایم بغیر پاسپورټه دارې لن تلایم ادارې ته دارې بوړې یغه کوټ ملک لا درومي یغه سره خو کړای نو ولته چا ته نو چې مطلب ته کوم ځای نه راغلی کوم ملک نه راغلی هغه غیله مې چې پښتخري او دا راته وای دا شمله چې کوم تاسو په سر د لوګي تاسو ورته سوای دی دا خو چې خلو چې کله پروګرامونو لا لوړ شم دا خو انګریزون ډېر خوښوي انګریزون دا چا کې کړی سلفیونر سره او بوسي تصویرونر سره او بوسي تعلیم مو سم کړی ګل خان صاحب تعلیم سبق څلور کلو صاحب مې ویلې څلورمه پورې سکولا پورې نغینه بعد چې کوم تاسو بیا د موسیقي دنیا ته راغلی د کې مقدم کې خو نو لګي تر اوسه پورې داسې لیکل هم ډیر زیات کړی دي مو ته چې تر سټیکرو مو ګریډي ډوګ مې په انګریزي کې لیکل یو ګریډي ډوګ تر سټیکرو مو کو سټوري دا ته تاسو کله مطلب د ګریډي ډوګ دا سټوري تاسو لیکل کنه نو دا مطلب دغه ټیم کې ذهن ته سره چې تاسو دا خو خلو چې په خو به می کې سې کاولې مو چې نیکیونو سبق آموزه نو مول چې په انګریزو کې مې تاسو څه شی ولیکم انګریزي خو درځي کنه انګریزي ترسي دا به ته بار ملک ته تللی تلایم دا لنډی کوتل لن تلایم لنډی کوتل تم لنډی کوتل لن تلایم بالکل ګرانو قدرمنو کتونکو دا مو سره دا وخت موجود دی ګلقند صاحب سره ډېرې خوږې خبرې روان دي زه ګڼم دا زموږ میلمه ګلقند چې کوم دی زموږ پروډوسر صاحب راوستی و ما ته بالکل دا پته نه وه چې دا سندرغاړی دی دا موسیقار دی یا دا چې کوم دی لیکوال دی دا د د خولې نه موږ اورو او په دې به تاسو هم ډېر ښه پوهېږئ دا څومره قابل شخصیت دی څومره تکړه شخصیت دی د سره نور هم خبرې روان دي زه غواړم چې د نه څه زمزمه هم واورو ځکه چې د ده اواز د ده انداز چې کوم دی ډېر زیات بهترین دی ګلخان صاحب دا راته ووایي چې څه به درنه اورو کالوم کوم کلام به راته وایي سورو خدا سورو خلوچ لکه کلام اوس وایي کلام ته اوس راځي کلام دی ته سور به تاول جوړ کو بیرته کلام ارشاد غم بس دومره اغلوچ نو نور څه نه درځي مې ته فلسفه بیان کته وی چې نور څه دا څو دا بګی څو خلو چې کله کله ور سره ډولر مې او بدی وډینا پوسلولیا او موستي ګردای پوسا واه لکه دین دوه کار تا مو دین ته لکه دوه کار خلوچ صحیح زبینا لوړ شو نه زیبا نه کنه ګلقند کاکا نوم در باندې چاک دلی دی نو خلو چې وړوکی یم پته درته نشته ګلقند نوم درته چاک دلی مور درته هغه وخت کې زه وړوکی یم
بیا دې تپوس نه دی کړی چې په ما نه نیکه خان مو نوم چا تاسو کړی؟ مو تاسو نه راکړی ته مشرانو لکه تپوسونه نه کوې نه نو استعمال څو کار دی بچو به خې او واده مو کړی که نه؟ څلور 4 ودونه دې اوس کړي په دي. څلور 4 ودونه دې کړي. لوړم پروګرام لا آه. چې پروګرام مې تا شروع کو مهم. مړه چېرې پروګرام مې تا غلو چې شروع کو چې په دیولونو باندې هغه ویړ کې ارته ودرېدلې تاسو وې بس بیا خلو چې ویړ کې پکې خوښ کم نو څه و چې ګلقند راغلی خلو چې تا لوړ شم خلک نه توویږي ورتویږي نو خلو چې بیا خو یوه سره مې په مینا واده وکړلو مړه بلې ویډ کې مې اواز واورېدلو بلې سره واده وکړو اسلام کې سالور نه زیات جایز نه دي ولو چې ډېر مې کړی وي اوس هم ورته 12 په نمبر کې ویلوړي دي اوس پسې وړي اوس هم ته مطلب په قطار کې ته ولاړ یې خلو چې او مطلب مینه چې کوم دی مینه هم کړې ده که نه اولنۍ مینه چې کوم دی نه تاسو کوم ځای کې کړې ده او څنګه هغه سټوري راته لږه بیان کړه. اولنۍ مینه خلو چې زه به تاسو ته یو ریکویسټ وکړم که تاسو دا ټنګ ټونګ لږ پرېږدئ که نه دا به نو ډېر سرونه یې تا جوړو نه که نه نو بس که نه خلکو مو تنګ کو سرونه دا لږ په آرام باندې که ګوره مېلمه یې که نه نه کوم ورسره خبرې نه 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 ګپ مو ستر استوز یم ګپ لګوم خیر دغه ته ټول پروګرام دې ورته خبره نه 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 ګپ لګوم خبره واوره خبره واوره استوز رو غوړي ورسره ته په ما څومره ډېر ګران یې ته په ما څومره ډېر ګران یې تا سره زما څومره مینه ده ته د ما نه وځې مړه بس نه کوم خبرې څه I love you I love you لو چې سړی هسې په خپل روتلوخ پیمانه کو مړه I love you پیژنې څه شی I love you نه پیسې پکې نشته ری نه یې پیژنې زه وایم تا سره زه مینه کوم اه دا انګریزان چې کوم کله مینه یو بل سره پیدا شوي I love you ما ته خو یې نه دي ویلي دا خو بیا تا سره مینه نه و که نه اوس خلوکات یې خبر یم دا چې وختي و چې ما سره انګریزان ډېر مینه کوي بې نو بیا ته I love you نه دی ویلی ما ته یې خلوکه ویلې دا ولې نو خلوکه یې پته شته ری انګریزانو نه به تپوس خوب راغلو ته ولې خفه شوې د ما نه بس خوب راغلو چې ویده شم زه یې نسم ویډ کې نو ته خو لا سندر هم نه ده ویلې بیا چې کوم ما یې ته غزل فلسفې بیان کې دا د مینې سټوري دې راته ونه ویله مینه مو څنګه کړې ده کله مو کړې ده کیسه یې ته وکړم او قصه مړه خلو چې سهار وختي و چې پوسېدلم ښه چو مې کتل بره په کړکۍ کې ویډ کېرو اوس ورته کسي بس ما مې تا کوتل خلو چې مې چې ما یې تا برید هم غټوس خو مې برید نشته ری خو برید مې ستر ښه لږه غټ برید خلو چې خو بیا خلکو ډبولم نو مې چې برید سره وول خورې ښه خبره نه خلو چې شرمېدم و چې لرې ځینې ورته کتل بس ما اشاره یې ورته وکړه خلو چې ویې راغلم ځم مې چې ته شی دي مړه پیمپرونه یې خلو چې شوپر ډک کړی و او نور یې مالټو کیلو پوستکي هم پکې و او ورته ویل چې ته څوک یې ما یې تا وې سکرټ وخلو چې برید ما ته چې ګلکند یم تا ته چې ګلقند خلو چې ما سندرې وروېدلې د دې مینې نه مخکې تاسو سندرې ولې شروع کړي ما خلو چې ما خو ته چې وړوکی ویډ کې هم چې ما سندرې ویلې چې ما وې تا ویل چې خدمت یو یا ایسے بره په کړکۍ کې ورته کتل ما ته ویل چې دغه واخلو په پیرې زوی کې WSSP والا غټه ټریلا ویلوړه وي هغې له یې وروله هغه ټیم کې هم لکه WSSP والا و خلو چې دوره وخت وی نه کېږي بس ما ته یې روکړو او لوړم بس همې وې تا وغورځولو مړه چې سهار به شو ما ته به په انتظار وه هر سهار ما ته په انتظار او وړو به مې ډسبین کې به مې تا ګند اړکولو لکه دای تا سره مینه وه خلو چې واده شوه بس اوس ارناهی راغلو اوس واده واده یم لکه بل چا سره وکړو نو بل چا سره یو نو تا چې وله دومره مطلب دغه به دې ورته وړل کچره به دې وړله
نو په هغې په بدله کې څه مینه درته در نه کړه ما ته به بس تش به ورته اشارې کولې ما خلو کا په مینه پوهېدلو ما چې دی له مینه وي خلوچ نو ته خو ډېر زیات خفه وې بیا چې واده شوه ډېر خفه وم لا بړم ډسبن لا هغه ډبلیو اس اس پي ګوډي لا هغه زړو شوپرو لا به مې کتل مې چې خلو چې هغې لوس شوپري پوستکو ته به مې خلو چې جړل هغه ته خو په زړه بیا ډېر زیات داغلی شوی ډېر دوغلی مټ کې خوب ورسي زه به یې نه وده شم زه رانه زه به یې نه لوړ شم یو تپوس درنه کوم وایې که شعرونه خو م لیکلي که نه ډېر کم یو شعر مو ډېر زیات خوښېږي خپل غم د لیونی کم جانانه دا تاسو لیکلی دی دا راته بیا نه ووایه شاعر پټ کو شاعر درنه پټ کړو تا سره ډېر بد کړي وو نو خو خلو چې هر سړی خو ظالم وي والله چې ډېرو ګرانو کتونکو موږ سره ګلخان دی تاسو نه به اجازه تخلو د ګلخان په خوږ اواز کې په خیري کې د زمزمه واورئ او تاسو په دوی الله سپارم د الله په امان غم د لیونی کم جانانه غم د لیونی کم جانانه او په لاره ځم ګوتشما رمتا یادما جانانه غم د لیونی کړم